السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به عزتمندو نه ویډیو کې درته هر کله عزتمندو ډیر افسوسناکه دردناکه واقعیا چې کومه مخې ته راغلې وه د هفتې په ورځ باندې چې مفتي سردار علي حقانی صاحب چې کوم د نوخار سره تعلق لرون هغه وفات شوی او د اتوار په ورځ د هغه جنازه وه چې ډیره ذاته غټه جنازه د جنازې نه بعد د غزوی د میډیا سره خبرې وکړي او صحیح ویل د خپل پلار باره کې مرګرو زموږ سره په دې ویډیو کې واوري چې هغه زوی د خپل پلار باره کې څه خبرې کوي او خلکو ته یې څه پیغام ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کوم نوی ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وایي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرې مرګرو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه چې کومه مخې ته راغلي چې د درې کوهاټ درې ټینل سره مفتي سردار علي حقانی صاحب چې کوم بیان ته راغلی و د هغې نه پس دا کور ته تللو چې د هغې په وجه باندې د په لرې کې د ټرالۍ سره اکسیډنټ وکړو او په هغې کې شهید شو د هغې نه بعد بیا هسپتال ته وړل خو دا چونکې په هغه ټیم باندې وفات شوی او د هغې نه بعد بیا کور ته وړل او د پرون 2 بجې د هفته په ورځ باندې د په خپل کلي کې د منګي شریف نوخار کې د جنازه وه ډېره زیاته غټه جنازه وه د جنازې نه بعد چې کوم مشر زوی و د کم از کم د 8 کالو دی هغه دا خبره کړې وه چې زما پلار که داسې چا باندې خبره څه بده لګېدلي نو معافي ورله وکړئ یا چا سره څه قسمه زیاتۍ کړې وي زنګ که یا چاته خبرو ذریعې سره څه ضرر رسولی نو هغه ته معافي وکړي زما پلار خو یو داسې با اخلاقه با عزته سړی چې هغه د چا سره هېڅ قسمه لانجه نه وکړي بلکې چې څه رښتیا او څه حقیقت و هغه بیانولو دې خبرو نه بعد مرګرو د مفتي سردار علي حقانی صاحب زوی ډېر په ژړا شو او وجړېدل او بیا دومره حق نه لرلو چې هغه خبرې کړې وي مرګرو دا د هغه د زوی خبرې وي چې کومې د هغه د پلار باره کې کړې وي امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو ضرور خوښه شوي نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه شکریه